الحمد لله والصلاة على أهلها اما بعد. محترم مسلمانانو ورونو، سخترین دشمنان د مسلمانانو يهوديان او مشرکان دي. الله پاک سبحانه و تعالی موږ ته خبرداري راکوي په قران کریم کې فرمایي: لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. یعنی خامخابت بیا مومي سخترین د ټولو خلکو په دشمنی کې د مؤمنانو سره يهوديان او مشرکان، او دا رقم ته يهوديان دا او نصرانيان دواړه هغه ډلې دي چې د مؤمنانو سره دومره حد ته حسد دی چې د دې حسد اخیری سرحد دی ته رسیدلی دی چې د دوی کوشش دا دی چې مؤمنان د ایمان نه وروسته د کفر په لار او په مسیر روان کی. الله تعالی مسلمانانو ته خبر ورکوي: ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم، وی خوخوي ډیر اهلی کتاب چې تاسو واړی من بعد ایمانکم، ورستو د ایمان ستاسو نه کفارن، کفر تم واړی، ولم کافران کی حسدا من عند انفسهم، د وجد کینې او د حسد د دوی دغه نفسونو خبيثو، ستاسو سره د دوی په نفسونو کې دومره حسد کینه ده چې کوشش داده ته په تلاش داده چې تاسو د ایمان نواړی او د کفر په لار مو روان کی. امدار کم ته الله پاک مونږ ته دا خبرداري هم را کړي چې يهود او نصارا بس تاسو دوستان نشي، تاسو نه به خوشاله نشي ترڅو چې ته د دوی په لار د يهودیت او نصرانیت روان نشي. الله رب العالمین فرمایي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یعنی هرگز برازی نشستان يهودیان او نصرانیان حتی تتبع ملتهم، تر هغه چې تابع د دوی د ملت نشي، چې دا ملت ور سره د يهودیت او نصرانیت قبول نکي، نو دا ستانه نه راضي کیږي، نه خوشاليږي او هیڅ ربطا سره د دوی دوستی او تعلق جوړ نشي. او همدارکم ته يهودیان هغه خلک دي چې د دوی د الله سبحانه و تعالی په شان کې کوم ګستاخانه خبري اترې دي، هغه هم د کفر مرادف او د کفر نه ډکه خبري دي. الله پاک موږ ته د دوی په باره کې خبر را کوي چې يهوديانو د رب العالمین په باره کې کومه ګستاخانه مقاله ذکر کړې و. فرمایي: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، یعنی یقینا الله تعالی اوریدلی د وینا د هغه خلکو چې هغوی به دا ویلي چې یقینا الله فقیر او محتاج دی او موږ غنیان یو. دا مقاله او دا وینا د یهودو وه چې دوی به ویلي الله فقیر محتاج دی، زموږ نه غوښته کوي او موږ مالدار یو، موږ غنیان یو. الله رب العالمین په دې خلکو رد کوي: سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. الله وی زر دې موږ به ولیکو، ملائکو ته به امر وکړو د لیکلو چې دوی څه وایي، او همدارکم ته چې دوی وژلي دي پیغمبران، شهیدان کړي دي پیغمبران په ناحقه، دا به هم ورپسې ولیکو. د آیات کې دوه جملې دي، یو کې د دوی هغه قبیح گفتار ته اشاره ده او دویم په دې کې د دوی قبیح کردار ته اشاره ده. یعنی د يهودو قولم قبیح او فعلم قبیح. قول داو چې رب العالمین ته د فقر نسبت کوي او فعل داو چې انبیا معصوم مخلوق دوی په شهادتونو سره رسولي. نو د ټولي خبرې حاصل داده چې يهوديان دا هغه خلک دي چې سخترین دشمنان دي، سخترین حاسدین کې نبازان دي او سخترین بی ادب ګستاخان دي. داسې خلک به هیڅ هم د مسلمانانو دوستان جوړ نشي.